لوی اختر را روان دی که نه زمونږ دغه ورونه چې په خارج کې دي هغې قرباني خارج کې وکړي ښه دی که دلته افغانستان کې وکړي خو چې دلته وکړي خوار و غریب پرې ماړه سي او مسلمان ته یې ورکړي همداسې ده مورکه یو خوار و غریب ته یې ورکړي چې نیستمن ته یې ورکړي څونه وخت کېږي کور کې به د غوښه نه وي پخ شوې کټه وکړي مونږه قسم تارانه کوم ما قسم درته وخوړله چې له پسرلي له منې راهیسته مې غوښه په تناره کې په دیګي کې نه ده باندې کړې منې راهیسته ژمي راهیسته له ژمي راهیسته دغه د قبر پیمان د قرآن شریف که د غوښه هم لیکلي داسې رقم ته یدې لارې دي دا اوس نن دا سړي ته وتېلې مالې واورېده خیر ده یو هغه راکړه 1 2 3 4 5 نن به کور ته غوښه ویسي الله خدایه په ځوانۍ دې برکت قربان دې شم مورې دلته داسې خلک شته چې هغې په میاشتو میاشتو باندې غوښه نه ویني د غربت د وجې نو که چېرته غواړئ تاسو غوښه موږ دغسې خلکو ته ورسو راځئ په افغانستان کې خپله قرباني وکړئ خپله قرباني وکړئ وټساپ نمبر هم درته په سکرین باندې ښکاري او د آنلاین مرستو لپاره هم لینکونه په سکرین شته موږ سره اوسئ ډېره مهرباني په لوی الله مو سپارم السلام علیکم ورحمت الله